سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مو پورته نه وي. زما سره زما نن یو ځل بیا د کمپیوټر فانډامنټل یا هم کمپیوټر اساساتو لومړنۍ کومه برخه چې وه د هغو پاتې برخې سره تاسو په خدمت کې یم، یعنې د موږ نننۍ کومه جلسه چې ده د تېرې شوې کومه جلسه چې په نیمایي کې پاتې شوې وه د هغو ادامه به وي انشاءالله. نو راځئ موږ خپل نننی درس را پیل کوو. راځو د کمپیوټر تاریخچې ته یا هیستوري اف کمپیوټر چې کومه ده مخته ځو. نو موږ مخکې هم یادونه کړه چې ابیکیوز لومړنی کمپیوټر و چې د کمپیوټر په نړۍ کې په لومړني کمپیوټر په نامه باندې نومول شوی دی. د هغو په اړه موږ مخکې یو څه معلومات ورکړي وو. نو ابیکیوز کمپیوټر لومړنی کمپیوټر و چې د کمپیوټر نړۍ ته وړاندې شوی وه، لومړنۍ خبره. دوهم، فرانسوي ساینسپوه پاسکال په 1442 کال کې یو ماشین جوړ کړو چې د جمع او تقسیم عملیې ترسره کولی شوی، چې دغه ماشین ته یې اډینګ ماشین نوم ورکړله. پاسکال 1442 کال کې یو ماشین جوړ کړله چې هغه د جمع او تقسیم عملیې ترسره کولی شوی، چې دغو ماشین ته یې څه شو نوم ورکړله؟ د اډینګ ماشین نوم یې دغو ته ورکړله، یعنې د جمع د عملیې ماشین. په همدغه ډول په دې ماشین کې څو څرخونه وو چې اول څرخ یې د یویز، دوهم څرخ یې د لاسیز او په همدغه ډول د سلیز، زریز، لازریز او په همدغه ډول باندې څنګه وو دغه څرخونه ترتیب شوي وو. نو دغه د پاسکال ماشین وه. بله نقطه، د پاسکال دا ماشین د خپل پلار د مرستې په خاطر جوړ کړی و چې پلار یې په هغو وخت کې څنګه کړل مالیات راټول، تر څو پورې چې د پلار سره یې مرسته وکړي. نو په دې خاطر یې دغه ماشین جوړ کړی. نو تاسو ډېر کوشش وکړئ تر څو پورې د خپل پلار سره په هر ډګر کې مرسته وکړئ. پاسکال بسته کمپیوټر ورته اختراع کړی. نو تاسو خو انشاءالله په اوسنۍ زمانه کې هر څه کېدونکي دي. په همدغه ډول سره د پاسکال اډینګ ماشین یو میخانیکي ماشین و، نه برقي ماشین. دا یوه مهمه نقطه ده. په امتحان کې تاسو ته کېدای شي راشي یا هم راتللی شي، امکان نشته. لومړني کوم کمپیوټرونه چې وو دغه ټول میخانیکي ماشینونه وو، نه برقي. میخانیکي ماشینونه هدف څه شی دی؟ یعنې هغو په انساني قوه باندې کار کړله. د مثال په ډول سره که تاسو چېرته د خیاطۍ ماشین، دستي کوم ماشین چې دی هغه وګورئ، هغه یو میخانیکي ماشین دی. نو دغو ډول ماشینونو ته موږ میخانیکي ماشین ویلی شو. سمه ده. نو دا یو څو نقطې وې چې تاسو باید په نظر کې ورته نیولي وي او کوشش وکړئ چې حفظ یې کوئ، ذهن ته یې وسپارئ. راځو مخته. په همدغه ډول سره کله چې دغه لړۍ روانه وه، یو الماني ریاضي پوه لایف نیتز د 1640 څخه تر 1914 کاله پورې یو ماشین جوړ کړو چې د حساب څلورګونې عملیې ترسره کولی شوی. دغه ماشین د پاسکال د اډینګ پاتې برخه څنګه کله پوره کړله. د پاسکال ماشین څه شی کړلی شوی؟ هغوی صرف د جمع او تقسیم عملیه د پاسکال ماشین ترسره کړلی شوی. سمه ده. د جمع او تقسیم عملیه د پاسکال ماشین ترسره کړلی شوی. اما کوم ماشین چې الماني ریاضي پوه جوړ کړله هغه د پاسکال د اډینګ ماشین پاتې برخه وه، یعنې د حساب څلورګونې عملیې جمع، ضرب، تقسیم او په همدغه ډول منفي عملیې ترسره کړلی شوی. سمه ده. نو راځو بلې نقطې ته. په 19 میلادي پیړۍ کې چارلز بابیج د کیمبریج د پوهنتون استاد یو ماشین جوړ کړو چې د حساب ابتدایي عملیات یې ترسره کولی شوی. دغه ماشین ته یې تفاضلي یا ډیفرنس انجن نوم ورکړله. او یاد ماشین یو میخانیکي جوړښت درلوده، نه الکترونیکي. دغه کوم ماشین چې وه د هغو څنګه وه یو میخانیکي جوړښت درلودله، نه کوم الکترونیکي جوړښت یې نه درلودله. نو جوړښت یې څنګه وه؟ میخانیکي وه. او اوس راځو د اډینګ ماشین. ما تاسو ته وویلې چې د اډینګ ماشین کوم شکل چې دی هغه په دې ډول په هغو کې څرخونه وو، یویز، لاسیز، سلیز، زریز، په دغو ډول باندې ترتیب شوي وو. نو دلته یو څو مهمې نقطې زه تاسو ته غواړم چې په نښه کړم. لومړی دا چې ابیکیوز لومړنی کمپیوټر وه چې بیا وروسته پاسکال یو بل ماشین جوړ کړله چې هغو د جمع او د تقسیم عملیات ترسره کړل شوی. بیا وروسته یو بل الماني ریاضي پوه و چې هغوی یو بل ماشین جوړ کړله چې دا د پاسکال د پاتې برخې تکمیلونکی و چې د حساب څلورګونې عملیې ترسره کولې. او په همدغه ډول باندې وروسته دغه لړۍ روانه ده. انشاءالله موږ په کوشش کوو تر څو پورې هغه وي. او دغه کوم ماشینونه چې وه دغه
جوړښت څنګه و، میخانیکي جوړښت تر اوسه پورې دوه میخانیکي جوړښت درلودله. نو راځو مخته ځو. دغه کوم شکل چې تاسو ګورئ دا د اډینګ ماشین یو شکل دی، سمه ده. نو دا موږ وروسته وایو چې د ډیفرنس ماشین منځته راوړه، ډیفرنس انجن منځته راوړه. دغه یوه نمونه د ډیفرنس انجن ده. نو تاسو کولی شئ یعنې یوه نتیجه موږ بله دا دلته اخیستی شو چې لومړني کوم کمپیوټرونه چې وو هغه د حجم د لحاظه ډېر لوی وو، سرعت یې هم دومره لوړ نه وه نسبتا اوسنیو ډیجیټل کمپیوټرونو ته. نو ځو مخته. راځو د انیاک کمپیوټرونه. نو وروسته د دغو کمپیوټرونو څخه په دې لړۍ کې چې بل کمپیوټر اختراع شول یا منځته راغله هغه د انیاک کمپیوټرونو وه. انیاک لومړنی کمپیوټر و چې هغه په برقي یا هم برقي قوه یا الکترونیکي قوه باندې کار کړله، سمه ده. نو انیاک لومړنی کمپیوټر و چې د میخانیکي څخه څنګه شول الکترونیکي جوړښت یې درلودله، یعنې په برق باندې کار کاوه، میخانیکي قوه باندې کار نه کړله. یاد ماشین په 1946 کال کې د 2 تنو اکریت او ماچلي په امریکا کې جوړ شوی و، سمه ده. نو دغه ماشین 2 تنو عالمانو جوړ کړله. چیرته یې جوړ کړله؟ په امریکا کې جوړ کړه. یاد ماشین یا کمپیوټر ټول مصارف د امریکا اردو له طرفه ورکول کېدل. نو دوهم نړیوال جنګ کې ترېنه په نظامي برخه کې هم استفاده وشوه. دغه کوم انیاک کمپیوټر چې و دا د امریکا د اردو لخوا ټول مصارف ورکول کېدل. نو ځکه په دوهم نړیوال جنګ کې د دغو کمپیوټر څخه استفاده وشوله په نظامي برخه کې. نو راځو د یاد کمپیوټر یا هم د انیاک کوم کمپیوټر چې و د دو وزن چې و 10 ټنه و او 1500 فوټه مربع مساحت دغه کوم حجم چې و ځای نیوله او په همدغه ډول سره 18,000 لامپونه په دوی کې موجود وه. دلته یو بل سوال تاسو ته دا کېدای شي چې مثلا لومړیو کمپیوټرونو کې مثلا یا کوم کمپیوټر و چې په هغو کې د وکیوم ټیوب څخه استفاده وشوه یا چې دغونه په لامپو کې یا دغونه په مثلا لامپونه په هغو کې کارول شوي وو، نو هغه انیاک کمپیوټر و. یعنې دا سوال هم تاسو ته راتلی شي چې مثلا لومړنی کمپیوټرونو کې چې الکترونیکي کمپیوټرونه په هغو کې کومې ټکنالوژۍ څخه استفاده وشوه؟ هغه د وکیوم ټیوبس ټکنالوژۍ څخه استفاده په دغو کې وشوه، سمه ده. یاد کمپیوټر د پروګرام کولو توانایي لرله. دا لومړنی کمپیوټر و چې لومړني کمپیوټرونو ته یو څه ورته والی نږدې شوی و چې د پروګرام کولو توانایي یې درلودله. نسبت میخانیکي کمپیوټرونو ته سرعت 2000 ځلې زیات و، سمه ده. نسبت میخانیکي کمپیوټرونو ته کوم چې و ځکه دا خو لومړنی الکترونیکي کمپیوټرونو سرعت یې 2000 ځلې څنګه و زیات و. یاد کمپیوټر حافظه نه درلوده، نو ځکه یې پروګرام په وخت کې یا د هغو ستونزې درلودلې. ځکه یو کمپیوټر چې حافظه ونه لري نو خامخا دغه پروګرام چې دی یو څه ستونزمن وي، سمه ده. نو دغه انیاک کمپیوټرونه و چې د دوه ځینې خصوصیات په تاسو کوشش وکړئ ترسره یې حفظ کړئ ځکه کېدای شي تاسو ته په امتحان کې راشي. راځو اوس د انیاک کمپیوټر کوم شکل. دغه لومړني انیاک کمپیوټر و چې اختراع شوله د هغوم یعنې د حجم د لحاظه تاسو دلته کولی شئ وګورئ 1500 یا 1,500 مربع فوټه مساحت د هغو درلودله. نو ځو مخته. په دوهم هغه کې یعنې د دغو سلسلې بل کمپیوټر چې و په میخانیکي کمپیوټرونو کې هغه ایډواک کمپیوټرونه وو چې منځته راغلل. ایډواک کمپیوټرونه چې وو په 1949 کال کې د وان نیومان په واسطه ډیزاین شوي کمپیوټرونه وو. وان نیومان په واسطه دغه کمپیوټر ایډواک کمپیوټر چې و هغه ډیزاین شو په 1949 کال کې. راځو مخته. ایډواک کمپیوټرونه کولی شي په یو ځل څو ډوله عملیې ترسره کړي. یعنې دغه لومړنی کمپیوټر و چې دوی په یو حالت کې په یو وخت کې څو عملیې ترسره کړي. یعنې په ساده ډول سره وي یو څه اندازه د مالټي ټاسکینګ ترسره کولی شي. اما د مالټي ټاسکینګ کمپیوټرونو یا ټکنالوژي چې منځته راغله هغه بیا ډېره وروسته راغله، خو اما دوی یو څو عملیې په یو وخت ترسره کولی شي. اما مخکني کوم کمپیوټرونه چې وو په هغو کې به د جمع به د یو کله یا به د منفي کې کله بیا به د وروسته جمع کړله. نو یعنې هغه ټول په یو وار موږ نشوای کولی چې خلاص نتیجې مختار وباسي. یعنې که چېرته په یوه عملیه کې جمع ضرب تقسیم دا ټول کارول شوي وای نو ته به یو جمع کړه یا به د منفي کړه د ریاضي مطابق د ریاضي د قوانینو مطابق. نو دغه لومړنی کمپیوټر و چې دغه عملیې ده په کې ترسره کولی شوی، سمه ده. ایډواک کمپیوټرونه لومړني کمپیوټر و چې حافظه یې درلودله.
که پوښتنه وشي چې هغه کوم کمپیوټر و چې هغو حافظه درلودله په لومړي ځل هغه ایډواک کمپیوټر و او کولی شو په خپله حافظه کې پروګرامونه ذخیره کړي. دغه لومړنی کمپیوټر و چې دوه حافظه درلودله او کولی شو چې په خپله حافظه کې څنګه وکړو پروګرامونه ذخیره کړو. نو راځو د ایډواک کمپیوټر یو شکل تاسو ته ښایو. دغه کوم بخښنه غواړم دغه کوم کمپیوټر چې و دا هم د جوړښت له لحاظه ډېر لوی و. سمه ده، راځو مخته. نو په دې سره به انشاءالله زموږ کوم سلایډونه چې نن پای ته ورسېدل د پرمختللي افغانستان لپاره ما مخکې تاسو ته یو ځلې ویلي چې کوشش وکړئ د ډاکټر صاحب جهانسید رسا چینل در سره تعقیب کړئ. ښکلي ښکلي کورسونه لري، ښکلي پروګرامونه لري، ښکلي سیمینارونه یې ورکړي دي، هغه ټول هلته موجود دي. استفاده وکړئ، ځان ته پرمختګ ورکړئ، خپلې ټولنې ته پرمختګ ورکړئ، مخته ولاړ شئ. نو خامخا تاسو یو ځلې صرف یو سیمینار تاسو د ډاکټر صاحب محترم وګورئ، نو انشاءالله تاسو به پخپله پوه شئ چې نور سیمینارونه یې وګورو او که ونه ګورو نو ډېر مفید واقع کېدلی شي. سمه ده. نو په دې سره زموږ کومه لومړنۍ یا هم لومړنی سلایډ که درته وښایم هغه زموږ پای ته ورسېدله، اما زموږ دغه دوهمه جلسه وه چې موږ د لومړۍ جلسې په امتداد سره ترسره کړله. نو که غواړئ چې زموږ نور کورسونه در سره تعقیب کړئ، نو انشاءالله موږ پلان لرو تر څو پورې موږ د کمپیوټر ساینس مربوط نور کورسونه هم تاسو ته په ډېر ښکلي کیفیت سره اماده کړو. نو کیدای شي استادان هم تغییر ولري یا ونه لري، خو موږ کوشش کوو تر څو پورې تاسو ته ټول کورسونه په ډېر ښه کیفیت سره اماده کړو. نو تاسو کوشش وکړئ د موږ یوټیوب چینل له خپلو ملګرو سره سمارټ سافټ یوټیوب چینل له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او هغو ته توصیه وکړئ تر څو پورې د موږ د درسي موادو څخه استفاده وکړي. او په آخر کې د درسي موادو د ترلاسه کولو لپاره به تاسو د موږ ګروپ جاین کړئ، د واتساپ ګروپ به جاین کړئ، په هغو کې تاسو پوښتنې هم کولی شئ، غوښتنې هم کولی شئ. نو انشاءالله موږ به هلته تاسو ته کوشش کوو تر څو پورې په خپل وخت سره وخت ته په کتو جواب درکړو. نو له تاسو ټولو څخه نړۍ مننه کوم چې تر دې دمه تاسو زموږ سره دغه جلسه تعقیب کړله. نو انشاءالله موږ کوشش کوو تر څو پورې نور سلایډونه هم په سرعت سره اماده کړو تر څو پورې تاسو درس شاته پاتې نه شي. نو تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم. هېڅ چاره ولرئ، ښه او آباد اوسئ.